السلام علیکم خو ګملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه درخم چې په خپل موبایل په منګه فل بلر والا تصویرونه څنګه جوړو څنګه چې ډي اس ال ار کیمرا جوړوي یو داسې اپلیکیشن مې د په نن ویډیو کې راوړل چې په دې کې تاسو په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې بالکل د ډي اس ال ار کیمرې په شان تصویرونه جوړ کړئ که تاسو دا اپلیکیشن د نه اوپن کړئ په دې کې به تاسو ته ډي اس ال ار اپشن میلاو شي تاسو ښکاري لیکلي ورته هم ډي اس ال ار دی او په دې کې تاسو کولای شئ چې په خپل تصویرونو باندې په اسانه طریقه باندې خسته بلر جوړ کړئ څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې دا تصویر دی که زه غواړم چې دې کې بلر جوړ کړم نو ځان دلته یو لاین دی که دا لاین زه دې سایډ ته بوځم نو تاسو ته بره تصویر ښکاري چې په تصویر باندې به ډېر زیات بلر جوړ شي لکه څنګه چې به ډي اس ال ار په یو غټه کیمره باندې څوک تصویر وباسي او هغه څومره په ښایسته بلر کې راشي او څومره زبردست راشي نو دا کوم اپلیکیشن د څنګه به تاسو په دې باندې تصویرونه جوړوئ ټوله طریقه ته درخم ویډیو تر اخره پورې وګورئ او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل ټیکنیکل پښتو ضرور سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ او که ویډیو هم خوښ شوه د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ ګملګرو دا اپلیکیشن د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي دا یو کیمرا اپلیکیشن دی او کوم ملګرو چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي او د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي دا هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شي کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو سمپل دا به اوپن کړئ لاندې بدل تاسو په دې یو اپشن باندې کلیک وکړئ که تاسو پکې ډایرکټلی تصویرونه وباسئ تاسو پکې ویستلی هم شئ که تاسو پکې ډایرکټلی نه وباسئ نو سمپل تاسو بلته کلیک وکړئ په دې ایډیټ اپشن باندې کله چې هم تاسو په دغه ایډیټ اپشن باندې کلیک واخلئ تاسو مکمل ګیلري به اوپن شي د ګیلري نه به تاسو هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم باندې چې تاسو بلر جوړول غواړئ نو سمپل هغه تصویر به تاسو سره دلته راشي بیا به تاسو وکړئ لاندې چې څومره اپشن تاسو سره شو کېږي دا به دغه رقم سایډ ته بوځئ دلته به تاسو دغه ډي اس ال ار اپشن شو شي تاسو ته ښکاري ډي اس ال ار سمپل به په دې باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو ته لاندې یو لاین شو کېږي دا لاین به تاسو وکړئ د دې سایډ نه به دې سایډ ته بوځئ اټومیټیکلی به تاسو په تصویر باندې بلر جوړ شي تاسو ته ښکاري بر تصویر ته ګورئ څومره ښایسته او څومره زبردست بلر پې جوړ شو که تاسو غواړئ چې دغه شان بیا تصویر سیو کړئ د هغې لپاره به سمپل لاندې دلته به ټیک مارک نشان باندې کلیک کړئ ستاسو تصویر به دلته راشي په دې کې نور هم تاسو ډېر زیات مختلف ایډیټینګ کولی شئ او که تاسو غواړئ چې همدغه شان خپل تصویر سیو کړئ د هغې لپاره به سمپل بره دلته به سیو باندې کلیک کړئ که تاسو پکې نور ایډیټینګ کول غواړئ تاسو پکې هم دلته کولی شئ کراپ فلټر تاسو ته ښکاري پیس میک اپ سټیکر سټیکس ایفیکټس یا که تاسو نور وګورئ مختلف فلټري ایډجسټمنټ اپشن به پکې تاسو ته هم میلاو شي دې په مدد سره هم تاسو خپل تصویرونه ښایسته جوړولی شئ تاسو ته بره د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې تاسو دا مختلف کلرونه دا ټول څیزونه تاسو دغه رقم چینج کولی شئ د دې نه غوره په دې کې نور هم ډېر زیات مختلف اپشن دي چې د هغې په مدد سره تاسو خپل تصویر ښایسته جوړولی شئ مختلف بارډرز به پکې تاسو ته میلاو شي تاسو ته ښکاري یعنې کم سایډونه چې تصویرونه وي هغه پکې هم تاسو ته په مختلفو کلرونو کې میلاو شي او تاسو پکې خپل تصویر ډېر زیات ښایسته جوړولی شئ د دې نه غوره په دې کې نور دغه شان تاسو ته به ایفیکټس مختلف میلاو شي دا هم تاسو په خپل تصویر باندې اپلای کولی شئ تاسو په خپل تصویر باندې پکې لیکل شي کولی سټیکرز مختلف فلټرې تاسو په خپل تصویر باندې اپلای کولی شئ او خپل تصویر پکې دغه رقم ښایسته جوړولی شئ او بیا چې کله هم تاسو خپل تصویر سیو کوئ بره بل ته کلیک واخلئ په سیو باندې په یو کلیک باندې ستاسو تصویر په ګیلري کې سیو شي خو ګملګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه باندې په دې اپلیکیشن سره بالکل د ډي اس ال ار په شان ښایسته تصویرونه جوړ کړئ او تاسو پکې نور ایډیټینګ هم کولی شئ نو امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان